په میدان وردګو ولایت کې د افغاني سرې میاشتې لخوا د دغه ادارې د رضاکارانو کړنې وستایل شوې. تاسې دغه استعداد لفظي نه عملي د سرې میاشتې لپاره ټیک محترم دی. ستاسې د وفاداري، ستاسې د دیانتداري او ستاسې د لله فی الله خدمت دې مثال په سره میاشتې کې په بل بخش کې نشته. په دغه مراسمو کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلینو وویل چې د ټولنې د رضاکارانو پر مټ توانېدلي د طبیعي پیښو تر زیانمنو پر وخت اړینې مرستې ورسوي او لاسنیوی وکړي. موږ یو کلي ته ورځو، 100 کسه موږ ته مخې ته راځي، هغه ټول ځان محتاج ښیي، خو چې تاسې په کوم ځای کې موجود وئ بیا موږ سره تشویش نه وي. وجه دا ده چې تاسې موږ ته هغه خلک درکوئ چې هغه حقیقي یا معیوب وي، یا یتیم وي، یا یوه کونډه وي، یا یو داسې بې بضاعته سړی وي چې په صحت جوړ وي خو هیڅ مدرک یې نه وي. هغوی د ټولنې رضاکاران د دغه ادارې مهمه برخه یاده کړه او پر دوی نغدي او غیر نغدي ډالۍ وویشلې. رضاکار د سرې میاشتې لپاره ډېر مهم کسان دي رضاکاران چې موږ سره په هر رقم شرایطو کې دوی همکاري کړي، لکه څنګه چې واوره په کوم ځای کې وشي د هغو څخه څه مشکل پېښ شي یا داسې زلزله وشي، سیلاب راشي، نو کوم مشکلات چې پېښېږي او په دغه مظلوم ملت کې، په د مظلومو مسلمانانو کې کوم مشکل وي او ته موږ پرې غږ رارسوي، هغه دغه رضاکاران دي. دوی همدا شان ژمنه وکړه چې هڅه کوي په راتلونکي کې خپلو رضاکارانو ته یوه اندازه مالي امکانات هم برابر کړي. د دغه ادارې رضاکارانو بیا وویل چې په هر ډول حالاتو کې به د خپلو خلکو خدمت کوي او همداشان له مسؤلینو یې وغوښتل تر څو دوی سره همکاري وکړي. رضاکارانو لپاره مشخصې برنامې ولري د ظرفیت لوړونې په خاطر او د دوی ته د امکاناتو د برابرولو په خاطر باندې مشخصې برنامې وي. د یادونې وړ ده چې په میدان وردګو ولایت کې افغاني سره میاشت شاوخوا 800 رضاکاران لري چې په مختلفو برخو کې د ټولنې د خلکو سره همکاري کوي.